وطن وینې ورکړلې چا چې د قرآن په خاطر باندې خپله علاقه پرې خوستله د قرآن په خاطر باندې هغوی سکروټې برداشت کړلې د قرآن په خاطر باندې هغوی ګرمې شګې برداشت کړلې لیکن د قرآن پرې خوستلې برداشت نه کړو ما لږ تپوس وکړه د حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه نه بلال حبشي رضی الله تعالی عنه یو غلام دی د یو کافر په لاس کې دی لیکن کله ایمان راوړي قرآن خپلې سینې سره لګوي هغه ظالم ته پته ولګېده زما غلام ایمان راوړی دی په محمد رسول الله ایمان راوړو قرآن یې سینې سره ولګو ظالمانو د ظلم انتها وکړله حضرت بلال ناسملی په بلال پلان دی په ګرمه شګه باندې په سینه باندې ورته ګرمې ګټې کېدې بلال ته وایي د احد اواز پرېږده بلال ته وایي د دغه رسول الله نه واوړه بلال ته وایي د قرآن نه واوړه لیکن قربان شم په هغه بلال باندې بلال ما ته درس راکو ما ته سبق راوښودو چې ای مسلمان وروره د قرآن د دنیا د ظلمونه خو به ختم شي د دنیا کې لږ وخت دپاره ظلم دی د کافر ظلم به ختم شي لیکن یاد ساته که تا چېرته د کافر د ظلم په وجه باندې قرآن پرېښوستو تا قرآن ته شا ور واړوله بیا هغه ابدي ظلم را روان دی هغه ظلم چېرته نه ختمېدونکی دی هغه ظلم برداشت کې که د دنیا د لږ وخت ظلم برداشت کې بلال هغه سختې برداشت کړلې بلال د احد ناره پرې نه خوستله بلال قرآن د سینې نه وانرتو بلال محمد رسول الله د خپل زړه نه کوز نه کو ما ته دا انداز دا سبق راکو راته چې د دنیا ظلمونه برداشت کړه لیکن چې د کافر ظلم ته سر ټیټ نه کړي چېرته وګوره